السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ خوشحاله وئ. ګرانو ملګرو زه یم سید الله حسن زه بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو نن په دغه ویډیو کې تاسو ته د یو ښایسته او ډېر خوندور اپلیکیشن درښایم چې تاسو په بېلابېل سټایل کې خپل اپلیکیشن پکې اړولی راوړلی شئ. نو ستاسو موبایل به ورسره ډېر ښایسته ښکاري. مخکې له چې ویډیو شروع کوم نو په ډېره درناوي هیله کوم چې تاسو زموږ په دغه چینل کې نوي یاست نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره خوا کې چې کوم د بیل آیکن راځي په دې لازمي کلیک ورسره وکړئ تر څو زموږ هر نوې ویډیو ستاسو ټول نه اول در ورسېږي. نو د دې لپاره ملګرو تاسو په خپل موبایل کې اپلیکیشن انسټال کړئ. دغه اپلیکیشن لینک په ډسکرپشن کې شته. صرف یو کوچنی اپلیکیشن دی سویپ ماسټر په نوم. دغه تاسو انسټال کړئ. په دغه کې ملګرو لومړی تاسو نه پرمیشن غواړئ هغه به ورکړئ. کله چې پرمیشن ورکړ دلته به د بره د اپشن کوم ښکاري دا به آن کړئ. کله مو چې دغه آن کړ اوس تاسو په موبایل کې دغه یو اپشن راځي لاندې دغه به تاسو خلاص کړئ. په دې کې بېلابېل سټایل دي چې تاسو هر سټایل خوښ وي هغه تاسو ورزیاتولی شئ. ګورئ په دې کې دغه سټایل دی مثلا دا چې کله تاسو زیات کړئ اپلیکیشن په دې ډول تاسو پکې راوړلی شئ. ګورئ چې څومره اپلیکیشن تاسو ورزیاتوئ هغه ټول ورزیاتولی شئ. او که راشئ دې خوا ته دې سټایل ته یې واړوئ ګلیکسي دیم. ګورئ دغه سټایل ته دغه په دې ډول سره اپلیکیشن تاسو پکې اړولی شئ. راځو دغه بل سټایل ته چینج دیم. دغه سټایل ته که تاسو راشئ بیا اپلیکیشن بیا هم په دې شکل تاسو پکې اړولی شئ. او راځو بل سټایل ته دغه سټایل ته تاسو پکې دغه شانتې اپلیکیشن اړولی شئ. ګورئ ملګرو یو ښېګڼه خو دا ده چې که تاسو په کم اپلیکیشن کې وئ صرف د موبایل په د لاندې دغه کوین چې کوم ښکاري ښی طرف یا چپ طرف په دغه کې یوازې سویپ کوئ بره پورته نو دغه اپلیکیشن په دې ډول سره راځي. او ورسره بل د دې خوا ته کله چې تاسو دغه زیات کړئ نو په دې ډول سره به دغه راځي. زه مثلا اوس فلحال دغه انتخابوم. تاسو ته طریقه درښایم. کله چې تاسو بیک لاړ شئ البته لومړی تاسو ته درښایم تاسو چې کله د خپل موبایل په دې لاندې ځای باندې کلیک وکړئ بره سویپ نو دغه تاسو اپلیکیشن پکې اړولی شئ. او راځو دلته ملګرو چې موږ دلته نور اپلیکیشن څنګه ورزیاتولی شو. دې لپاره به تاسو بیا هم راشئ اپلیکیشن ته. چې کله تاسو دلته راغلئ دلته ښکاري اډوانسډ سیټینګ په دغه به کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړ دلته ملګرو تاسو ته ښکاري ډو ناټ ډسټاپ سیټینګز په دغه به کلیک وکړئ. او دلته تاسو ملګرو د خپل موبایل نور اپلیکیشنان هم ورزیاتولی شئ. څومره اپلیکیشنان چې وي هغه تاسو نور هم په دې طریقه ورزیاتولی شئ. لاندې اوکې اپشن ښکاري په دغه کلیک وکړئ او دلته به نور اپلیکیشن هم ورزیات شي. نو ملګرو دغه وه زموږ ویډیو په دې هیله چې دا ویډیو تاسو خوښ شوي. که مو چیرې ویډیو خوښه شوي ویډیو ضرور لایک کړئ د خپل ملګرو سره شریک کړئ. مننه ښه وخت او ښې شېبې ولرئ.